د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود په افغانستان کې له طالبانو سره یو شرط وټاکه. هغه ویلي زه د جنګ د ختمیدو لپاره شرط لرم، باید طالبان یې پوره کړي. هغه ویل که طالبان زما شرطونو ته غاړه کېږدي نو موږ به یو ځای شو او افغانستان به جوړ کړو. هغه ویلي له طالبانو هم دغه تمه لرم چې غواړي له موږ سره یو ځای شي او غواړم طالبانو ته هغه وخت ځان تسلیم کړم چې زما یو څو شرطونه ومني. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. احمد مسعود د اسټرالیا په وینا کې د طالبانو د مخالفو شخصیتونو د دوهمې غونډې ترڅنګ له ځینو لویدیځو رسنیدو سره په خبرو کې مدعا شو چې د افغانستان زیاتره خلک طالبان غواړي او اوسنی وضعیت هم ښه روان دی. د افغانستان د شمالي جبهې مشر احمد مسعود په اسټرالیا کې د وینا د غونډې ترڅنګ په یو لړ څرګندونو کې وویل د ځینو شرایطو په اساس حاضر دی د طالبانو په ضد مقاومت پرېږدي. فارس خبر سایټ راپور ورکړ د افغانستان د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود په وینا که په یو لړ څرګندونو کې ویل که طالبان د ملګرو ملتونو او د دوبۍ پلوه هیوادونو په څارنې سره انتخابات له ترسره کېدا سره پخلا شي نو دی حاضر دی له مقاومت هم لاس واخلي. هغه همداراز ویل په غونډه کې زیاتره ګډون کوونکي په دې سره یو نظر لري چې د خبرو اترو میز ته د حاضرېدو لپاره د طالبانو د اړباسلو په خاطر دي له ټولو لازمو لارو چارو استفاده وشي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو تازه خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان تر بیا خیر چارې.